وچې میوې سوړ ژمی تودوي. دا چې هوا هم سړه شوې ده، موږ هم په مزار شریف ښار کې د وچې میوې د پلور یو لوی مارکیټ ته راغلي یو. دلته خلک په ژمي کې کومه وچه میوه ډېر استعمالوي، بازار یې څنګه دی، د کومو ولایتونو څخه راوړي او کومو ولایتونو ته یې وړي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په نننۍ خپرونه کې تاسو ته له پیل نه تر پایه ځواب کو. له موږ سره پاتې شئ. افغانستان وطنه زموږ تن او ځان وطنه یې زموږ وقار او عزت زموږ ګران وطنه. افغانستان وطنه زموږ تن او ځان وطنه یې زموږ وقار او عزت زموږ ګران وطنه. هره صحرا د ښکلې غر او هوا د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنو میوو د وچولو دود له هغه وخته پیل شوی، له کله چې انسان په ژمي کې د میوې له کمښت سره مخ شوی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې و، نو هڅه یې وکړه چې د وړې میوه د ژمي لپاره هم وساتي او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي موسمونو کې شنې میوې وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. لومړی به یې د دکاندارانو یا د هټیوالو نه پیل کو چې دلته د وچې میوې هټۍ لري. کاروبار یې څنګه دی د تیر په پرتله، او په بلخ کې کومه وچه میوه مشهوره ده او خلک دلته په ژمي کې کومه میوه ډیره کاروي؟ مردم د زمستان اینجا که میآید کدام میوه زیاد میخره؟ میوه در زمستان خب میوه خوش در عموم زیادتر مصرف میشه. باز در این فصل زیادتر کشمش، چهارمغز دیگه زیادتر مصرف داره، چون که دلار هم پایین است دیگه. ماشاءالله میوه خشک هم امسال زیاد است، نرخ‌ها مناسب است نسبت به سال قبل. نرخ‌ها خیلی خوب است. شما این میوه از کجا زیاد میارین؟ زیادتر میوه خشک از طرف ولایت سریپل و ولسوالی سنچارک از این منطقه میاد، دیگه از قیصر میاد، دیگه از طرف قندار غزنی میاد. میوه خشک زیادتر در اینجاست، دیگه بادام و طرف سمنگان و قندوز اینجا هست. دا چې په هیواد کې د سړې هوا څپه خوره شوي، دلته د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې ډیری خلک د وچو میوو پیرودلو ته ورمات دي. میوه پلورونکي وایي چې د یخنۍ له زیاتېدو سره یې کاروبار ښه شوی دی. درنو لیدونکو، موږ د یو داسې کس سره ولاړ یو چې دی د زابل نه دلته راغلی دی او وچه میوه یې د پلور لپاره راوړې. دلته مو دا وچه میوه راوړې د شکرپاره، هلته خو زموږ په ژبه شکرپاره، دلته ورته غولینګ وایي. دا مو راوړې ده، بس 100 بوجۍ، 1.5 200 بوجۍ راوړو داسې. نو دلې یې خرڅوو بوجکي. مخکې تیر کال او بل کال خو ګرانې وي، داسې د کابل سیر من نو 500 600 400، ولې سږ کال ډېر ارزانه دي، 2.5 200 چې هغه ښه شی بس 3.5 400 پورې داسې سیر خرڅوو، سیر د کابل. نو بازار داسې ښه دی، خرڅېږي. 10 بوجۍ چاته ورکړي، چاته 20 بوجۍ، چاته 30 بوجۍ. دلې هم دکاندارانو ته هم توزیع کوو، دا ریړیو والا کراچۍ والا ته هم توزیع کوو. بس سیر په 300 2.5 400 چې ښه مال یي، نو هغه بیا په کیلویي باندې خرڅوي. دغونه کاروبار روان دی، ګزاره کوي. د تیرو کلونو په پرتله چې په لارو تاسو راتللی، اوس څنګه وضعیت څنګه دی؟ د تیر وختو د وخت فرق ډېر زیات فرق دی. تیر وختو کې خو چې هر ځای به موټر په ساو سو، یعنې زیات مال به م رابر کړی و، هغه هلته په لارو کې ډېر مشکلات و. اوس خو چې هغه ځای حرکت راوکړي، بس یو موټر باره و، دا ټیره ورته وایي، دې ته 200 300 بوجۍ ور اچوو. وزن یې په لاره کې معلوموي چې اضافه یې ګونۍ شوکوي او سپره یې بیا سیده ډایرکت دلې را رسیږي. یعنی په لاره کې موږ ته څه مشکل بیخی شته نه. سلام علیکم، جاوید هستم، ای مزار شریف همینجا دکاندار هستم. پیسته 1 کیلویش چند است؟ 1 کیلوی پیسته 700 افغانی است. 700 افغانی؟ ایرانی. پیسته ایرانی. وطنی چند است؟ وطنی 800 900 روبه است. نرخش چی رقم است نسبت به سالهای گذشته؟ نرخش به سالهای گذشته پیسته وطنی یک ذره بالا است، دیگه پیسته ایرانی ارزان است. شما از کجا میارین میوه؟
ما میوه پسته را از ایران میاریم، بادامی که خود مزار شریف داره. خب خسترم که ترکیه است. باز کشمش مال قیصر و مال سنچارک است، غزنی است. ریحان دی هوا گلان گلان وطن. سلام عرض ادب. یک از دکاندار صافی مارکت هستم. میوه خوش فروشان هستیم دیگه. در سرای صافی دکانی میوه خوش داریم. چند سال میشه که کاروبار میکنید شما در میوه خوش؟ مدت یک 15-16 سال میشه اینجا دکان داریم. و سوغاتی میبره مردم تا دیگه ولایت ها یا نه؟ بله میبره. مثلا از قبیل کشمش سیاه سوغاتی میبرن، چهارمغز آواز سوغاتی میبرن، مغز چهارمغز میبرن، مغز بادام سوغاتی چیزا دیگه. ولایت حتی در خارجا میبرن مردم. مثلا جلغوزه، مغز بادامی شکربایی و مغز بادامی ستاربایی و بادام ستاربایی به خارجا مردم تحفه بسیار زیاد میبرن. ای از کجا میآید؟ ای چی است؟ با نام چی یاد میشه؟ چی گات شده دی؟ این اصلا به نام ماژون یاد میشه. این داخلی از یکی است، گتش کی است، عسل است. بعد از عسل اینا این مغز چهارمغز است، این کشمش سیاه است، این ممپلی است، این انجیر است، این مغز پسته است، این کاجو است، این خرما است، این مغز بادام است. این سه چهار هم یک جایی که مخلوط شده بسیار یک چیزی قوی ساخته میشه. کسایی که ضعیف باشه با ضعیف زیاد استفاده میکنه به خاطر جسمیت بدنش خوب است، مفید است. ای از کجا میاری؟ این هم داخل وطن است. مثلا کل چیزش وطنی است. اصلش از تخار و بدخشان میه، دیگهش از زمین جسته. مثلا میوه خود ما شماست. په مزار شریف ښار کې د وچې میوې یو لوی بازار کې د سنځلو، ممیزو، بادامو او نورو وچو میوو د پلور دوکانونو په شاوخوا کې د مشتریانو او کاروباریانو ګڼه ګوڼه په هیواد کې د ډاډمن او غوره امنیت نښې دي چې اوس په سکون کې خلک د ژوند چارې مخ ته وړي او د ژمي لپاره وچې میوې رانیسي. کاروبار څنګه دی؟ کاروبار ماشاءالله اوس انشاءالله چې امن ټول شی به سم سي. خلک به سرمایه گذاري وکړي، خلک به نور کارونه وکړي، یا پیسې چې کور کې ساتي هغه به بیرون راوباسي، کار به انشاءالله سم سي. نو تا نه چې میوه اخلي خلک دلته کومه میوه ډېره تا نه اخلي؟ دا خستې ذاتي اخلي ځکه چې ارزانه دي، خلک یې ډېر خوري. اوس تجارت یې خستو ډېر روان دی او نخود زیاته اخلي، کشمش اخلي، ټول شی اخلي. وار سړی خپل ته واسه توانه پورې. وضعیت څنګه دی د ښار؟ وضعیت ماشاءالله وضعیت دا وضعیت باندې مې سړی که کې پورو کې هغه به خدای څه ونه بخشي. باز د دې نه نور هېڅ نه به دې وطن کې د دې نه نور انشاءالله پوه شولې دغه راځي. دا به بیخي صحیح نظام دی. خدای پاک دې دا نظام موږ د سره نه چپوي. د اسلام نظام دی، د اسلام وطن دی، د اسلام دغه دی. پخوا مخکې چې 20 کاله مخکې 10 کاله مخکې کارونه هغه اوس نشته دي. خو په چا باندې یو خستې یو په دوه نه خرڅې؟ نه یو دوه باندې نه خرڅوو. که سړی خرڅ کړي غاړې بندېږي. و ټول خلک ماشاءالله ټول پوه شولې نه دغه د پار شي سر خلاصېږي. مخکې وله پوه شولې خلکو به څه ناڅه دغه کول. اوس انشاءالله خبرې نشته دي. ټول سیستمونه به سم روان دي. دا اوس وګوره ماشاءالله د دکان یو وخت دلته راتلم چای بنو پیسې چې به وړل یا د بلارې کې ورور جان باشګران راکړ کړو شی مې بس چا سره چې پلاکاو یم هېڅ خبره نشته ده. کې کښته وړې کې پورته وړې بس. نو دا خو نو د الله یو نظام دی چې په موږ تاسو باندې راغی. دغه یو نوی ژوند دی. شو د نفرت لمنا او د ظلمت لمنا پر د وحشت لمنا شو د نفرت لمنا او د ظلمت لمنا ودي قتيل اشغال. الحمدلله والمنه بازار خوب است. بیشتر ما همین روزا توت سودا میکنیم، کشمش سودا میکنیم، غلنگ سودا میکنیم، چهارمغز سودا میکنیم که همه چیز از وطنی خود ما شماست. گرچه چهارمغز چینایی آمده بسیار مقبول است، کیفیتش ضعیف است، مردم نمیخرن. فرهنگ مردم مزار شریف و علل خصوص شمال همین است که در تیرما یا زمستان زیادتر از توت، کشمش سبز، چهارمغز و دیگه غلنگ استفاده میکنیم در پته صندلی به اصطلاح ما شما. دیگه همین عمومی است. همین عمومی در مزار و در شمال همین یک فرهنگ است.
بیشتر میوه های ما شما غولینگ است، کشمش است، حتی چهارمغز هم میره. همین چیزاست که ما شما صادر میکنیم. چمتال د ولسوالۍ د جرقلا د کلي یم. د مارکیټ ته راغلی یم، څه وچه میوه راته پکار وه. وچې میوې په خاطر باندې راغلی یم، څه وچه میوه وړمه کلي ته. چیا دې واخیستلې وچې میوه؟ خرما مې واخیستله، داسې نور زنجت و داسې شیان مې واخیستله وچه میوه. نرخونو کې څه فرق راغلی دی که نه دی راغلی؟ و ډېر فرق راغلی، اوس تر اوله پورې ډېر ارزاني هم راغلی ده، ارزاني هم راغلی ده. هغه وختونه هم تېر شوي چې چمتاله موږ تر ښاره پورې راتلو، نو ځان ته امید نه درلوده چې موږ به ژوندي ولاړ شو تر ښاره پورې یا تر کلي پورې. اوس بیا غم هر موسم زه دا اوس ما چای وخوړی رالم ښار ته، اوس هر وخت مې زړه بېرته ځم کلي ته. هېڅ غم نشته، نه بې غمي ده، نه جنګ شته، نه شی شته. خدای دې تر اخر قیامت تر ورځې دا امارت قایم ولري. فضل خدا شکر الحمدلله خوب است. بازار نسبتا تقریبا یک 20 روز یک ماه پیش بازارها یک ذره هوا سرد شده، خوب است بازارها نسبتا خوب. فضل احسان خدا از روزی که امارات اسلامی افغانستان برقرار است دیگه هیچ مرزا اجازه نداره غیر قانونی چیزای بدون کیفیت اجازه داخل افغانستان آورده نمیتونن. زیادتر نمی چیزا پلی است و خسته است و خستای ترکیه است، مپلی دوبریان است دیگه، همراه چهارمغز و نمی چیزا استفاده بیشتر داره. دوای سرد زیادتر کشمش سیاه صادر میشه، پسته وطنی امسال نشده دیگه، پسته وطنی صادر میشه دیگه، کشمش سرخ است زیادتر روسیه اون طرفا میره. د افغانستان وچه میوه په کوردننه او بهر کې ډیر مینوال لري او په ځانګړې توګه سخت ژمي لرونکو سیمې اوسیدونکي ځکه دغه میوې ډیرې خوښوي چې د روغتیایي ګټو ترڅنګ خوندورې دي. ګټۍ له اشغال ته هر میدان وطنه یې زموږ وقار او عزت ای په موږ ګران وطنه افغانستان وطنه زموږ تن او ځان وطنه یې زموږ وقار او عزت ای په موږ ګران وطنه. درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې په مزار شریف ښار کې مو په دې موسم کې د وچې میوې ته ځانګړې کړې وه. تر یوې بلې خپرونې تاسو په لوی الله سپارو. ښه وخت، خوشحاله ژوند ولرئ. زموږ تن او ځان وطنه یې زموږ وقار او عزت ای په موږ ګران وطنه افغانستان وطنه